علیکم دوستانو، امید لرم تاسو ټول مخو دوستانو موجود یم د یوې نوې ویډیو سره. په دغه ویډیو کې به تاسو ته راوښیم یو دوه داسې ټریک چې تاسو کوم اپلیکیشن ډاونلوډ کو او بیا یې ډیلیټ کو، اکاونټ جوړ کړو او بیا هغه ډیلیټ کو او بیا هم د هغه تاسو نه سپیس نیولی وي، تاسو لا پاته نه لګي دا سپیس نیولی، دا میمري نیولی او پاته ته نه لګي، هغه پکې پروت دی موبایل کې هغه اپلیکیشن او تاسو لا پاته نه وي چې دا اوس هم دلته موږ سره موبایل کې موجود دی. نو هغه په څه طریقې سره مکمل ریموف کوو، یو دوه داسې ټریکس به درته وښیم په ډېره اسانه سره به ریموف کولو. ویډیو شروع کوو، ټیم مو نه ضایع کوم. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چینل مو نه سبسکرایب کړی چینل د سره سبسکرایب کو، که ویډیو په فیسبوک کې ګورو پیج د سره فالو او لایک کو. زه د ویډیو په طرف فرسټ اف آل سمپلی تاسو به اول کې راشو دته خپل موبایل کې سیټینګ ده، سیټینګ باندې کلیک واخلئ، هغې نه بعد به درته سکرول ډاون لاندې به راکوشو مکمل، بیا به درته دلته شي سیسټم او سیسټم نه بره ګوګل اپشن باندې به تاسو کلیک واخلو. سمپلی لږ انتظار به ورته وکړو چې دا اپشن آن شي. دا اوس تاسو مخکې دا آن شو، دا کې بیا لاندې اخري سر ته راکوشي، دلته لیکلي دي دا تاسو ته ښکاري سیټینګز فار ګوګل ایپس، دا باندې کلیک واخلئ. هغې نه بعد بیا دلته بره چې کوم اپشن دی دا باندې به کلیک واخلئ، فرسټ نمبر باندې دا باندې کلیک واخلئ، لږ ونه انتظار ورته وکړئ چې دا اوپن شي. دا به اوس اوپن شي، تاسو مخکې دا تاسو کتای شو دا اپلیکیشن ما مکمل د موبایل نه ډیلیټ کړي دي، دا اوس هم دلته پراته دي، درته تللی شي. دا درې بره اپشن چې کوم دا مکمل ما ډیلیټ کړي، ښه د خپل موبایل نه ریموف کړي مې دي اوس هم پراته دي. دا خپل موبایل نه مکمل څنګه ریموف کوو چې ته موبایل کې ځای نیولی او ته لا پاته نه وي، دا باندې به سمپلی کلیک واخلئ په اپشن باندې، دا ریموو تاسو لیدلی شئ، دا به په ریموو باندې بیا کلیک کړئ. دا به اوس تاسو سمپلی په اوکې باندې کلیک واخلو، دا اپ مکمل ریموو شو، بس دا سره چې کوم ځای نیولی او سپیس نیولی او هغه خالي شو. بیا په دویم نمبر باندې زه کلیک اخلم، دا هم ریموو کوم، تاسو په مخکې ګورو دا هم ریموو شو، د دریم نمبر هم ریموو کوم، دا تاسو کتای شو دا ریموو شو. څه شو ویډیو په سٹارټ کې وي چې دوه ټریک دي، دا ټریک نمبر 1 نو ختم شو، ټریک نمبر 2 تاسو ته ګورو، دا سمپلی تاسو راشو خپل پلی سټور ته. په پلی سټور کې تاسو څنګه ګورو، دا پلی سټور باندې کلیک واخلئ، سمپلی پلی سټور باندې کلیک واخلئ، هغې نه بعد بیا تاسو سمپلی دا بره درته ښکاري په دا سایټ کې چې کوم تا په کومه هغه نامه باندې جیمیل جوړ کړی، هغې به فرسټ کوم ایکول هغې نامې پیله ټکي هغه به راغلی، په دا باندې به کلیک واخلئ سمپلی. هغې نه بعد بیا په منیج ایپ اینډ ډیوایس باندې کلیک واخلئ، دا باندې چې کلیک واخلئ بیا په منیج باندې بیا کلیک واخلئ تاسو سمپلی. دلته بره انسټالډ لیکلی په دا باندې به کلیک واخلئ سمپلی، او دلته لیکلي ناٹ انسټالډ دا باندې به کلیک واخلئ. صحیح ده. هغې نه بعد دلته تاسو مکمل اپلیکیشن شو چې کوم مطلب ډاونلوډ کړي دي موږ او بیا پکې پراته دي، موږ له پته نشته دا موږ ډاونلوډ کړي بیا هم ډیلیټ کړي د خپل موبایل نه او بیا هم پکې سپیس نیولی، دا به سمپلی په دا طریقه به ټول هغه کې ډیلیټ کړي، مکمل موبایل نه ریموو کړي. دا ډاټ درته ښکاري دا ټیک باندې دا به ټیک کړي، دا به هم ټیک کړي، دا آل به ټیک په ولګوئ چې کوم ته ډیلیټ کوئ د خپل موبایل نه مکمل طریقې سره چې دا پکې بیا سره راوځي نه. دا ما پکې را ډاونلوډ کړی وي او ما واپس بیا هم د ډیلیټ کړي دي او اوس هم پکې پراته دي، دا تاسو ته کتای شي دا ما را ډاونلوډ کړي بیا مې واپس هم ډیلیټ کړي دي او اوس هم په دا ځای کې سپیس یې نیولی پکې پراته دي، تاسو ته کتای شي دا کم از کم 26 اپلیکیشن دي. بیا سمپلی په دا ډیلیټ اپشن تاسو لاندی شي، په دا باندې به کلیک واخلئ، دا مکمل ریموو کړئ، دا تاسو سره سپیس مکمل خالي شو. دا د نن ورځې ویډیو، که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو د سره لایک کو، د نور ملګرو سره هم شریکه کو. ملویږو په یوه بله ویډیو کې، تر هغه وخته پورې ځان ډېر ښه وساتو، د الله په امان.